28 سانتي انجینر صاحب د دې و در مابین 28 سانتي فاصله یې دا پیپ بیا خپله داسې میده وړه سري لري د دغه سرو په ذریعه باندې دا ځمکې ته او دغه ته بادرنګو ته اوبه ورکوي. تقریبا 160 شنې خونې په مختلفو سایزونو کې جوړې کړي دي بزګرانو ته سکاري په عموم کې. خو سږ کال موږ پلان لرو چې 10 دانې نورې شنې خونې په مرکز ولسوالۍ کې ایجاد کړو. روزګان ولایت رینکوټ د خیرو کاریز مولادات هغه د بادرنګو ګرین هاوس یا شنې خونې ته ورغلي وو کوم چې په کمه موده کې په ګرین هاوس کې په لوی فارم کې د بادرنګو له بوټو څخه لوړ حاصل ټولوي. د څلور میاشتې دوام کوي تقریبا زموږ په مونه باندې در 40 کیلو او 8 منه کېږي چې دغه حاصل وکړو. ماشاءالله ماشاءالله. دغه چې شنه کول هغه د ما سره دا غلبان واخلي دغه غلفان هغه هم دغه دا همدا پتنوسونه دي که نه تاویل دغه پتنوسونه دي په دې کې بیا موږ نال ایږدو. لکه څنګه چې پوهیږي د هیواد د ولایتونو له قطاره روزګان ولایت هم د ښې آب و هوا په لرلو سره د زراعت لپاره مناسب ده چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه ولایت زارین او باغداران له کمو ځمکو او کم اوبو ډېر حاصل لاسته راوړی ده او هم د زراعت له نوي او عصري میتودونو څخه په کار اخیستنې د ډېری خلکو تعجب ځان ته ګرځولی ده. خو کې قدرمنو لیدونکو د روزګان ولایت رینکوټ د خیرو کاریز مولادات هغه د بادرنګو ګرین هاوس یا شنې خونې ته ورغلي وو کوم چې په کمه موده کې په ګرین هاوس کې په لوی فارم کې د بادرنګو له بوټو څخه لوړ حاصل ټولوي چې دا حاصلات به پوره 2 میاشتې ټولوي چې ممکنه ده هره ورځ دغه بوټو څخه حاصل پورته کړي. تر څو موږ دوی څخه د فیټ ماس په ځانګړتیاو معلومات اخیستي چې فیټ ماس څه ته وایي او ګټې زارینو باغدارانو ته څه ده. دغه زراعت خلک چې دي زراعت واقعیت هم ډېر ښه پرمختګ کړی دی د پخوا د تیرو کلو پورې. نو دوی د خوا څخه موږ مخکې په دغه خالي ځمکو کې شان کرله دوی بیا راله زموږ سره ټریننګونه واخیسته موږ یې بوتلو ته هلته دغه ته زراعتو ته هغه وویل چې موږ به تاسو ته دا شنې خونې جوړې کړو. موږ همداسې که جوړې کړي موږ خو ډېر ښه خوشحاله یو. دوی کور ودان دوی راله موږ ته دا خونې جوړې کړلې او اوس دا خونو څخه موږ شکر خپل عیال ته خپل کورنۍ ته حلاله نفقه په کال کې خو که در توان 3 فصل هم کوي خو بیا هم روزګان ډېر یخ دی. موږ 2 فصله اوس لاسته راوړو جنې او په دا یو فصل باندې چې دي هغه کې موږ په دا ژمي کې ډېره یخ کې په دغه کې موږ راولاړېږو د ځمکې کار کوو انبار ورکوو او دغسې کار یې کوو سبزیجات و ترکیزک و هغه شی. یوه میاشت کېږي چې دغه تخم شیندلی دي او نور خو نو لیدونکي دا دوی خپله ویني چې اوس د دې څه دا د 3 4 5 ټوله اوس ټول کړي دي مارکېټ ته مو وړي دي. اوس هم بیا دا د تاسې خپله وینئ په دې دا چې دا اوس پیلن دی بیا دا د ټولې ولاړ دي مارکېټ ته. نو بیا موږ دا بوټي راخو دلته ایله کوو هغه بوټي چې دا ایله کړو نال په شان باندې اچوو نو چې دا ما ایله کړو بوټي هغه ته بس دا 2 ورځ 3 ورځ ما در اوتې پرې نور دی ګل وکړي او نور نو په یوه هفته کې ګل کوي. خو داسې هلته په دغه کې ډېر زیات موږ په نلخانه کې باندې موږ زیات نلخانه کې څومره وخت تېرېږي؟ په نلخانه کې تقریبا 15 ورځې 12 ورځې 14 ورځې دغسې کې هلته نیسي او دلته چې دا بیا بوټی ږدي بیا دلته په یوه هفته نیسي نو و دلته چې په یوه هفته کې بس نور دی ګل ونیسي بله موږ په خپل کار شروع سو میده بیخونه برته ورته کوو ښه باسو. ښه دلته خو څنګ کې پایپ ښکاري دا پایپ څه وظیفه لري پایپ دغه بوټي ته چې ورکړي او هغه څومره ساحه باید د یو بوټي او د بل بوټي ترمنځ باید فاصله وي لکه دا بعضې خلکو ته لیدونکو ته تشریح کړو چې دا 28 سانتي انجینر صاحب د دې و در مابین 28 سانتي فاصله یې دا پیپ بیا خپله داسې میده وړه سري لري د دغه سرو په ذریعه باندې دا ځمکې ته او دغه ته بادرنګو ته اوبه ورکوي. ښه او دې کې خو به د پوچک هغه به هم راوځي نو ګلان که نه ټول به بادرنګ نه کېږي راوځي هغه راوځي خو بیا دا یو قسم د رقم دواوې لري اوکې اوس ته ګوره دغه دی دا ګوره دغه هغه دی دا وینې دا پوچکه ده دا بیا مایع کود موږ ورکوو
دغه ورکوو خو ډېر که بیخي ډېر دغه ور نه کوي اوس یو لږ موږ هم سستوو چې یو څه دی پچه کې دغه کې ولې دا بیخي زیاتې دي که درته وایم په زور کې دي چې موږ دغه یو لږ پچه کې دی دغه کې او ورژوي او دغه نورې ونسي بس د بادرنګو په هغه باندې وغږېږه کوالټي باندې دغه بادرنګ کوم ماډل بادرنګ دي او څو ورځې باید په بوټي کې باید پاتې شي یعنې چې تاسې دا کوئ څومره باید وزن شي چې بالغ نه دا تاسې بازار ته ورکوئ که درته وایم دغه په نورو ولایتو کې انجینر صاحب ډېر واړه واړه شکي خو خصوصا دغه زموږ د روزګان خلک چې دي هغه څه دغه غټ بادرنګ خوښوي نه دغه اوس که درته وایم چې دا اوس بیا برته دا نن ورځ د مارکېټ شي چې بیا یې موږ وشکوو ماشاءالله هو دا نن ورځ د مارکېټ خوند یې څنګه ده خوند خو ډېر مزهداره دی داسې خوند لري چې بیخي طبیعي د بادرنګو خوړل له پوستکي سره ښه که بې پوستکي یاره خو د پوستکي زراعت چې وایي زراعت چې وایي خو د پوستکي سره چې وخوړل سي پرېمینځل سي نور ډېر ښه دی او که پوستکي وخورې خو هم ښه دی مګر یا د پوستکي سره چې په ترینکوټ کې مې دنده ده په روزګان ولایت کې د کرنې ریاست کې موږ خپله د بزګرانو سره نږدې همکاره یو د شنو خونو په برخه کې موږ د دوی سره همکاري کوو او موږ همیشه یو تخنیکي و مسلکي ټیم لرو روزانه د دوی د احوال څخه ځان خبروو هر وخت په ساحه کې که کوم مشکل واقع سي موږ د دوی سره همکاري کوو کله چې دوی مرض پیدا کړي نوی مرض په شنه خونه کې واقع سي دوی نوم نه راوړي موږ د حفاظي مدیریت لرو د حفاظي مدیریت موږ هغه ورته نقصه وکړو دلته شرایط ټول برابر دي هوا او اوبه ځمکه دا ټول اماده دي د خلکو تقاضا ډیره ده موږ تقاضا نسو پوره کولی ولې اوس موږ د سبزیجاتو په برخه کې په ترینکوټ کې ځان بسیاینې ته نږدې یو ځان بسیاینې ته تقریبا رسېدلي په ترکاري کې که په میوه‌جاتو کې په ټولو سبزیجاتو کې د دې شنو خونو په جوړولو سره موږ خودکفایي ته رسېدلي یو دا تولیدات په ولسوالۍ لم موږ لیږو صادروو یې یوازې په مرکز ترینکوټ کې استفاده کېږي نه په مرکز ترینکوټ کې یوازې د شنو خونو مستقیم مستفیدینو ته هم تاثیر کړی دی او په غیر مستقیم ډول یې د بازار نرخ ټیټ کړی دی بیا په ټولو ته ګټه به د شنو خونو په اړوند یو وارې د دې په بخش کې معلومات درکړو موږ تقریبا 160 شنې خونې په مختلفو سایزونو کې جوړې کړي دي بزګرانو ته په عموم کې خو سږ کال موږ پلان لرو چې 10 نورې شنې خونې په مرکز او ولسوالۍ کې ایجاد کړو تر څو زموږ بزګران د دې په ترویج کې زموږ سره همکاري وکړي حال دا چې په مرکز ترینکوټ کې بعضې کسان شته چې موږ یوه شنه خونه ورته جوړه کړې د 15 نورې په شخصي لګښت باندې جوړې کړي یو ډول د سبزیجاتو فارم یې جوړ کړی ځان ته کارګر لري هغه کارګر ورسره استخدامیږي نو موږ ته دوی ډېر تشویق کړي دي دې ته او دوی په دې باندې زموږ سره ډېر همکار کوي تاسو اوس فعلا په دې ګرین هاوس کې ولاړ یو دا د عتیق الله په نامه د یو دهقان ده چې فعلا اوس دی نسته دی د دې وجود نه لري خو هغه ژوندی ده هغه کشر زوی د دې سته نو په دې خیمه کې چې کوم رومیان تاسو وینئ او دې خواته کوم بادرنګ تاسو وینئ د دې څخه زموږ تخنیکي او مسلکي ټیم هر وخت لیدنه کوي په میاشت په هفته کې او دوی ته هغه لارښوونې کوي چې کوم د ګرین هاوس یا د خیمې مطابق د حاصل ورکوي بالکل ولې نه اوس زموږ روزګان کې مخکې د ګرین هاوسونه بیخي ونه اوس د دې حاصل موږ دغه نه کوي چې زموږ روزګان نسبتا د نور ولایتو سره اوس پخوا موږ ته دغه رومۍ په دغه وخت کې د کندهار او فراه څخه راکلي مګر اوس زموږ انشاءالله په دغه لنډ وخت کې زموږ دغه رومیان رسیږي او زموږ د بازار د مارکیټ او د نورو ضرورتونه پوره کوي د ولسوالۍ اکثره ولسوالۍ ته لا بیا ځینې انتقالېږي دا موږ
ان شاء الله تعالی. دغه رومۍ چې اوس فعلا یې رومیان کړي دي او اوس د ګل په حالاتو کې دی، دا نو د دې بعده دی نور ګلان کوي او نور رومیان ورته کوي او دی اوس فعلا په زور کې دی. خپله مرحله یې نه ده پوره کړې دغه ده چې داسې نور سر در پایه دی ګل دغه وکړي. نو دی بس اوس د اوسه په دې په شروع کې دوره کړي دي. د تا په نظر دا به تر اخر د حاصلاتو پورې څومره کیلو یو بوټی هغه رومیان ورکړي؟ تقریبا دغه یو بوټی چې دی 3 کیلو یو دانه ښه حاصلاتو نه خبر نه نو حاصلاتو نه خبر نه خو یو چا راته ویلي وای 8 منه پورې هغه ورکړي حاصل ورکړي او د 4 میاشتو لپاره 4 میاشتې دوام کوي که نه حاصلات 4 میاشتې دوام کوي. تقریبا زموږ په مونه باندې در 40 کیلو او 8 منه کېږي چې دغه حاصل ورکوي. ماشاءالله ماشاءالله. دا پټماسو ته وایي موږ وایي چې دا موږ راخو قرار د دغه بادرنګ چې پکې کېږدو چې زیات سي زیات سي دا بیا راواخو په دې کې دا پټاټې کېږدو. تاسې کچالو وایاست موږ روزګاني اصطلاح باندې پټاټې وایي. دا ګوره دغه د وینې دلته دا راپورته سوې ده. دا چې اوس دونې راپورته سي بیا موږ دا پټماس واچوو باندې بیا دا دونې راپورته سي دغه راوځي چې کله غټېږي دا موږ پټماس اچوو دا د ګونۍ در سره پورې او دغه یو بوجي بیا تقریبا 4 منه در 5 منه پورې پټاټې کوي. څه وایې؟ او دغه یو کوچنۍ بوجي باندې په خړو بوجیو کې تخم به ټوله نږدې دا بس پټماس چیرې ده؟ پټماس خاوره ده که ریګ ده جغل ده چیرې ده؟ دا ریب براده ده. یا بوریاره ده براده ده. او دا یو رقم مواد بوریاره دا د هرې هغه ده کنه د لرګی ساره کېږي د هغه بورې د بوریاره دا داسې مواد دي لاسي جوړیږي په تخنیکي اصطلاح زراعتي حساب پټماس ورته وایي. د څه شي نه جوړیږي دا د خاورې او برادې د عضوي موادو څخه جوړیږي. دا د عضوي موادو څخه غني خاوره ده. ښه بیا څه رقم کېږي تا ویلې؟ داسې راوړل بیا چې تخم کې اچول کېږي نه دا د نهال دپاره ډېر کارېږي. مثلا رومي دی، بانجان دی، بادرنګ دی، د دې د نهال دپاره په پتنوسونو کې ځانګړي پتنوسونه ورته شته. هغه ګیلاسونه لري، د ګیلاسو کې اچول کېږي. بیا داسې په نمونهیي ډول مخکې تر کښت هوا یخه بیا موږ په یو ځانګړي ځای کې ایږدو. هغه بیا کوچني کوچني نالونه جوړېږي بزغلي. بیا کله چې ګرین هاوس کې هوا ګرمه سي هوا سمه سي بیا موږ راوړو په ګرین هاوس کې ایږدو. کله چې دا پټماس اضافه سي زموږ بزګران ورونه د دې څه د کچالو د روزنې په برخه کې په بوجیو کې دا اچي بیا قرار غټېږي. خاورم کولی سو هغه د خړې بوجي نه دي، د پلاستیکي نه، د تارې غوندې. نو بیا عوام نه بندوي. کله چې دا غټېږي موږ خاوره ورته اچوو یا پټماس ورته اچوو. پټماس د عضوي موادو څخه غني خاوره ده. دا په بازار کې خرڅېږي پټماس؟ بلې بوجي په څو روپۍ ځانګړي خرڅېږي. تقریبا فرق لري بوجي پرې فرق شته. مثلا دا هغه اومنی بوجي څو روپۍ ورکړي؟ اومنه بوجي خو نو دلته شرکت نشته. شرکتونه فرق کوي. هغه موادو په کیفیت پسې اړه لري چې دا ښه پټماس وي خراب پټماس. هغه دغه چې شنه کول هغه د پټماس هغه دا غلبان واخلي. دا غلبان هغه هم دغه دا همدا پتنوسونه دي که نه تا ویلې؟ پتنوسونه دي. په دې کې بیا موږ نال ایږدو. په دې کې موږ نال ایږدو چې نال کوم وخت کې غټ سوله دونې سو بیا موږ باسي ځمکې ته یې راکوو. بیا په څه شي باسئ؟ دا چې اوبه دې ورکړلې ما یې د نال داسې ګیر کړه چې اوبه دې ورکړلې د مال نال ګیر کړه د پټماس سره ټوله وځي. بس ته په ځمکه کې غاړه ته وباسو دا پکې کښېږدو خاوره لږ پرې داسې. او دغه بس غلپونه دي دا ټول هغه چې کې صداق دی په وجایي یا اوبه به بیا ورکې بس چې دا کښې مې شو نال دې سکې خو د بیا به چی دا کوي؟ کښې مې شو بس اوبه پسې روانې دي. اتومات اوبه پسې روانې دي. او دغه بس نو د دغه دهقان خونه ده او دا بیا بل یو کیلو سره کوو. دا د دهقان خونه ده داسې ولا ګډوډه ده؟ دا خو نو د دهقان خونه ده. دا بیا بل یو کیل دی. دا ګیلاسونه دي. دا په بازار کې رانیسو نه دي. دا وا د جوس هو دغه دلته یو رقم دغه یې د ملخان ورته وایي او دغه حشرات ورته وایي. دا چې کوم وخت کې د نال کښېږدو ژر دا پر کښېږدو. دا پر کښېږدو 2 ورځې 3 ورځې دغه چې زونه کښېږدو چې زونه کښېږدو یو رقم حشرات دا زونه راباسي یا موږکان دي یا دغه دا پر کښېږدو 2 ورځې 3 ورځې په دې کې چې شین سو چې دی دونې غټ سولو څو ورځې کې چې غټ سو بیا دا برته دا ګیلاسونه ټول ځینې ټول کو هم کښېږدو په هغه کې یا کوم وخت کې هغه حشرات ولې ږدئ چی لپاره؟ دغه د دې لپاره یږدو چې د هغو مخه نیسي دا ګیلاسونه. ښه چې څه شی ونه خوري خراب یې چې وینه خوري دا زونه ونه خوري. دا ګیلاسونه هم بیا رانیولي دي وینې په بنډلانو باندې
دا بس پرانیستو همدغه دغه دپاره یې نور نو دا زموږ د دهقان کود چې ورکوئ کود کود خو کود د رومیانو هغه ته بادرنګو ته کود هم چیه ده دغه مایع کودونه دي هلته خو هغه دغه کې دغه پرتې وي ډبې و شیان پراته دي هغه بیا په خیمه کې دي